Assalamu alaikum dear friends. Welcome back to Akib English Academy. I am Akib Ali and this is an online English academy. We help students learn English from beginner to advanced level. This academy is specially for those who truly want to learn English in Pashto and work day and night to make their English strong. په نننۍ ویډیو کې موږ لس داسې اسلامي لغاتونه او لس جملې زده کوو کومې چې ډېرې زیاتې مهمې دي او دا هغه جملې او لغاتونه دي د کومو جملو او لغاتونو سره چې موږ هر وخت مخ کیږو. نو که چیرې تاسې دغه لس لغاتونه او جملې زده کړئ نو تاسې به وشئ کولی چې په زرګونو جملې له دې لسو لغاتونو څخه جوړې کړئ او که چیرې تاسې دغه لس جملې زده کړئ نو تاسې به وشئ کولی چې په یو اسلامي موضوع باندې په انګلیسي کې خبرې وکړئ ځکه دا هغه الفاظ او جملې دي کومې چې ډېرې زیاتې مهمې دي. So if you're ready, let's get started. Number 1. God. God په انګلیسي کې الله جل جلاله ته وایي. کله چې وغواړئ چې په انګلیسي کې ووایئ چې الله جل جلاله نو تاسې دا لغات استعمالوئ. God. For example, God is great. God is great. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او ترجمه داسې ده چې الله جل جلاله لوی ذات دی. God is great. Number 2. Creator وایي خالق یا پیدا کوونکي ته. خالق یا پیدا کوونکي ته په انګلیسي کې creator وایي. For example, که چیرې موږ وغواړو چې دا جمله په انګلیسي کې ووایو چې الله جل جلاله د هر څه پیدا کوونکی دی نو موږ یې داسې وایو. Allah is the creator of everything. Allah is the creator of everything. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب اوس داسې شو چې الله جل جلاله د هر څه پیدا کوونکی دی. Allah is the creator of everything. Number 3. Creature وایي مخلوق ته. وخته موږ زده کړل چې خالق ته creator وایي خو مخلوق ته اوس creature وایي. Creature مخلوق ته وایي. For example, we are the creature of Allah. We are the creature of Allah. موږ د الله جل جلاله مخلوقات یو. موږ د الله جل جلاله مخلوقات یو. We are the creature of Allah. Number 4. Faith وایي ایمان ته. په انګلیسي کې ایمان ته faith وایي. For example, I have faith in God. I have faith in God. زه په الله تعالی ایمان لرم. کله چې تاسې وغواړئ چې په انګلیسي کې چاته ووایئ چې زه په الله تعالی ایمان لرم نو تاسې داسې وایئ او د faith لغات پکې استعمالوئ. I have faith in God. I have faith in God. زه په الله تعالی ایمان لرم. Number 5. Prayer وایي لمونځ ته. په انګلیسي کې لمونځ ته prayer وایي. Prayer. Prayer. For example, prayer is the second pillar of Islam. Prayer is the second pillar of Islam. لمونځ د اسلام دوهمه بنا یا ستن ده. لمونځ د اسلام دوهمه بنا یا ستن ده. Prayer is the second pillar of Islam. یاد وساتئ چې په دې سنټنس کې pillar وایي ستن یا بنا ته. سمه ده او prayer وایي لمونځ ته. که چیرې تاسې د prayer څخه مخکې optional ولګوئ یعنی optional prayer بیا نفلي لمونځ ته وایي. فرضي لمونځ ته prayer وایي او نفلي لمونځ ته optional prayer وایي. optional prayer وایي نفلي لمونځ ته. Number 6. Sinner وایي ګناهګار ته. ګناهګار ته په انګلیسي کې sinner وایي. For example, هغه یو ګناهګار دی. که چیرې ته وغواړئ چې دا جمله په انګلیسي کې چاته ووایې چې هغه یو غټ ګناهګار انسان دی نو ته یې په انګلیسي کې داسې وایه. He is a sinner. هغه یو ګناهګار دی. He is a sinner. sinful هم ګناهګار ته وایي او sinner هم ګناهګار ته وایي. کوم یو چې تاسې خوښوي هماغه استعمالوئ. Number 7. Ablution وایي اودس یا غسل ته. په انګلیسي کې اودس یا غسل ته ablution وایي. For example, we must perform ablution before the prayer. موږ باید چې د لمونځ څخه وړاندې اودس ادا کړو.
موږ باید چې د لمونځ څخه مخکې یا وړاندې اودس ادا کړو. په یاد وساتئ چې perform وایي ادا کولو ته، ablution وایي اودس ته. before مخکې د prayer د لمونځ څخه. Number 9. Torment. Torment. Torment وایي عذاب ته. انګلیسي کې عذاب ته torment وایي. For example, الله دې موږ د قبر د عذاب نه وساتي. که چېرې تاسې غواړئ چې دا دعا په انګلیسي کې وکړئ نو تاسې پکې د torment لغت استعمالوئ او یو څه نور لغتونه دي لکه داسې. May Allah protect us from the torment of grave. May Allah protect us from the torment of grave. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او ترجمه اوس داسې شوه چې الله دې موږ د قبر د عذاب نه وساتي. په یاد وساتئ چې په دې سنټنس کې پروټیکټ وایي ساتنې ته، ټورمنټ وایي عذاب ته، ګریف وایي قبر ته. Number 10. او وروستی لغات زموږ سره Muslims. Muslims. Muslims وایي مسلمانانو ته. For example, موږ مسلمانان یو. We are Muslims. We are Muslims. او په همدې سره زموږ نننی درس پای ته رسي. زه ډېر امید کوم چې تاسې دې له دې ویډیو څخه یو څه نوي او مهم شیان زده کړي وي او تاسو ته به یې ډېره فایده در رسولې وي. او که غواړئ چې انګلیش په پښتو کې زده کړئ او واقعي غواړئ چې خپل انګلیش مضبوط کړئ نو بیا زموږ سره اوسئ. نو چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو پورې در ورسیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.